تازه خبر له نږدې 2 میاشتو کلابندۍ وروسته د پکتیا زرمت ولسوالۍ د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د زرمت ولسوال عبدالرحمن زرمتی وایي چې له 50 ورځو کلابندۍ او جګړو وروسته د ولسوالۍ مقام او امنیه قمنداني وسلوالو طالبانو ته پرېښې. نوموړی وایي چې نن مازدیګر ناوخته د ولسوالۍ ټول ملکي او امنیتي پرسونل ځانونه د پکتیکا مرکز خرنې ته رسولي دي. یاد دې وي چې 2 اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت 3 ولسوالۍ احمد آباد، میرزکه او سید کرم ولسوالۍ د طالبانو له لوري سقوط شوې وي چې بیا وروسته حکومتي ځواکونو په دغو 3 ولسوالیو کې عملیات ترسره کړل چې دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیولې. بل خوا د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستاني وګړو په ګډون 22 تنه طالب وسلوال مړه کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې وویل چې پر شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 تنه پاکستاني وسلوال وژل شوي او 13 تنه نور جنګیالي یې ټپیان کړي دي. بیان کې راغلي چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په دې اړه طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.